دشتیارچی د کندوز یوه له لرې پرته هغه ولسوالیو څخه ده چې د تېرې ادارې پر مهال د جنګ جګړو او ناامنیو له امله یې رغنیزې او پرختیایي برخې ته هیڅ ډول پاملرنه نه وه شوې. تازه د هیواد د ټولګټ چارو وزارت له بودیجې څخه د شاوخوا 450 میلیونه افغانیو په لګښت د دشتیارچي کندوز لویې لارې د پاتې 20 کیلومتره سړک د قراچونې پروژې چارې پیل شوې. د دغه ولایت د ټولګټ چارو ریاست مسؤلینو په خبره د دې لویې لارې د پروژې چارې به د 18 میاشتو په لړ کې بشپړې شي چې د کار په جریان کې به یې ډیری کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. دا د ارچي عمومي سړک دی چې تقریبا 20 کیلومتره خامه دی او نور قیرو د 13 کلونو څخه نیمه کاره پروژه وه چې لیلا الحم نن وتوانېدلو چې دغه سړک د افغانستان اسلامي امارت په خپل بودیجې باندې عملا کار شروع کوي چې انشاءالله د 18 میاشتو په دغه کې به دا تکمیلیږي او په دې کې د ولسونو مشکلات هم حل کیږي او په دې کې د ولسونو ته د کار زمینه هم برابره سول. له دې سره د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکي او موټر چلوونکي د دغه سړک پر جوړېدو خوښ دي او زیاتوي چې د یاد سړک له جوړېدو سره به د دوی ټولې ستونزې هوارې شي. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا زموږ سړک رغېږي او جوړېږي د 19 کیلومتره مخکې زموږ د سړک په باندې مریضان زیاته نه رسېدل او مریضانو په لاره کې تلف لیدو. بسیار سهولت است که چرا ما در 2 ساعت کندوز رسیده نمیتونیم. اگر این سرک جور شود بر ما 20 دقیقه راه است. بسیار خوشحال هستیم. دشتیارچی د شهیدانو کور. له بلې خوا د یادې پروژې د قراردادي شرکت مسؤلین ژمنه کوي چې دغه سړک به په ټاکلي وخت ښه کیفیت او معیاري بڼه ورغوي. این پروژه شامل اعمار 19.6 کیلومتر سرک، پلچک‌های مختلف در مسیر سرک و دیوار استنادی جهت جلوگیری از تخریب بعدی سرک در قسمت سلبرها است. د کندوز دشتیارچي ولسوالۍ عمومي سړک اساسي رغولو چارې داسې مهال پیل شوې چې اوس مهال د دغه ولایت په کچه د لسګونو لویو او وړو پروژو چارې روانې دي چې په بشپړېدو سره به یې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي.